زما عزیزانو کم خلقو چې خدای ته ځان سپارلی او اسرای بنده نه اسرای خدای وی په خدای قسم د خدای بندگان به تا پسې منډې وایي. نن خو مونږ بندگانو پس او داسې بندگانو پسې منډې وو چې شکل ته وګوره الټای بدر شي الټای. لیکن دولت او د دنیا منصب ورسره مونږ لاس په نامه ورته ولاړ اسرم دې کړي. تا اسره خدای کا ته وګوره چې هر څه تا پسې منډې وهي که نه وهي. نو زما عزیزانو خدای اسره کوي بنده ما اسره کوي. کونسلر زمونږ اسره ده دا د چواړیانو جمعداران نه وي کونسلران. ایم پی ای صاحب زمونږ اسره ده. ایم پی ای څه زمونږ د اسمبلی ایم پی ای ګانو ګوره دي ته وایي چې یو کالو شو چې په دې اسمبلی کې تاسو ناست یئ په دې یو کال کې د دې اسمبلی نه چرته هم د سړیتوب فیصله راووته. وامرېده خدایم خوار که چې خوار شي وامرېده چرته. نن د هغه خلکو بیان دی چې د چا په لاس کې حکومت دی هغه وایي یو څو کسو نوکرولو باندې کار نه کېږي قوم له روزګار وګورئ. د هغه خلکو بیان دی چې د چا په لاس کې اقتدار دی او د چا په لاس کې حکومت. خلق هغه ولټوي هغه خلق وګورئ. فی الحال په دې ځمکه داسې خلق شته چې روټۍ والا لاس کې ورکې او به یې غورځوي. ولې جي ویل به په دې روټۍ نه د حرامو بوی راځي. نن ستا ټول ملک تھرو آؤٹ مولا دی او که پیر دی او که میا دی او که سید دی او که امی دی او که حکومت ټول حرام خواره دي که نه دي ټول. خبر ته پته چې دا شی ما د پاره حرام دی ناروا دی کوي. پردی ځمکې مونږ نیسو پردی اوبه مونږ لرو پردی فصلونه مونږ ریبو. خبر ته پته. نو عزیزانو خبره دا ده چې دا ارسه به درته ښکاره شي خو چې د یو ګز مکې لاندې لاړ شي بیا به داسې داسې کېږي. یا الله کم خوا وتښت. الله به وایي کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر. تښتېدی چېرته شي کم خوا به تښتې. نو الله دې وکړي چې مونږ کې پویه راشي سمجھ راشي ښه او بد وپېژنو. الله په صحیح معنو کې وپېژنو په صحیح معنو کې او زمونږ زړه د الله کور شي. چې د کم قوم زړه د الله کور وي هغه قوم اسمان سره خبرې کوي. نن دنیا کې وګوره د مسلمان عمره پریشان ملک نشته. د کافرو تابعداري کوي لوبې در کې کوي لګیا. پخوا د انګریزانو تابعدار وای اوس د امریکې تابعدار یې. خدای دې پاکستان د لوګي مړ کې خو امریکا دې خدای تباہ کی. د لوګي مړ شي امریکا دې خدای تباہ کی. اوس عراق باندې اړه صبر نشو اوس لیبیا ته وزري وای. اوس د لیبیا لګلا شپ کېدا او نر غوندې سړی دی. اوس به بیا د دې مسلمان ملکونو حالو ګوره وای بچ ماما مونږ چرته خپه کولې شو. صدر بوش خو زمونږ لوی ماما دی کنه او پاکستان کې حکومت چې صدر بوش غواړي وی او چې غواړي نه داسې ده کنه ټول دغه پر رحم و کرم ده. خدایم خوار نه کا لږ عقل ځان کې راولئ. په دې خپای ما چې نه د عقل ستنې راووتې او نه د عقل ټریننګ سکول جوړ شو چرته. په دې قوم کې به عقل څوک ورمنډي. پلار به څوک پوهیي زوی به څوک پوهیي مور به څوک پوهیي لور به څوک پوهیي چې مور راټینګې لوري منډي وای چې لوري راټینګې مورې مټیزيږي چې پلار راټینګې زوی حرامي منډي وای چې زوی راټینګې پلار ځن طلاق منډي وای سرانی چې بڅوک.
نه د بوډای کټته وي چې زه لنګ ټینګوم بازوي زی لنګ راکاږي بازوي وزي چې بازوي ټکوي لنګ شګي کی د ملک نه صدا سي شي جوړ او دا ستاسو د لاس لکه هغه ورځ می بټخېله کې وي ما وی هغه زلزلو لا چې کمال راغړې درې ک وی چې نه پیسې هم نه درا کړی معلوم بارکم شه اوس بیا ګورې مغه خلق براولې پزان چې کم د بار ملکونو امداد درنواله او مغه سیوش نو خدای چې سکه در سره ډیر خې کوي ماما مونږ ته په خپکې دنه دی پکا بل په خوا به چې مړی ته چرته ودرې دما رب مې خپکې دو چې یاره اوس چې ورته ودرې دم به خو شو چې مړ شوې چې زر پنا شوې چې د ازمه قدر نه پاک شو چې سمره مري هغه ورځ یو دراس خبره درته وکم یو سړی مې ولیدو په لاره لاس نیونیو مې بجلیګر مولا خبره ووره ما د ایمان پرانا او کته چې دینه پس سمره خلق مړ کیږي دا د سپی په مرګ مړي لاس نیونیو خبره وکړه چې رانه تیر شو چې رسته مې کته سنو نو مونږ د سپی په مرګ مرو د سپی د مونږ مرګ د سپی مرګ نیخ کاره خبرې دي کم یو چې تاسو کې ډیر نیک دی راځي چې یو قبر اوس پړو چې درته په کې لړمان نه خو د سړی ځامن بره راځي